خبر امریکا په ژمنو عمل ونه کړ. د اماراتو لیږدول شو افغانانو بیرته هیواد ته راګرځېدلي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. شاوخوا 300 هغه افغانان چې په څو میاشتې وړاندې د امریکا له لوري تخیلي په ترڅ کې د متحده عربو اماراتو لیږدول شوي وو بیرته هیواد ته راګرځېدلي دي. 300 کسان چې د اماراتو په ابوظبي ښار کې په یو نظامي کمپ کې اوسېده وایي چې هلته یې وضعیت د هر اړخه ډیر خراب دی. نو ځکه یې بیرته راغلي چې راپورونه له مخې په بیرته راغلو افغانانو کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې له امریکایي او عربي ادارو سره په نظامي او ملکي برخو کې کار کړی او تجربه لري. د یادونې ده چې امریکا څه باندې 80,000 کسان له افغانستان څخه ایستلي دي چې ډیر یې په امریکایي او 50 کمپونو کې او یو شمیر نور بیا په البانیا، ابوظبي، یوګاندا، آلمان او قطر کې د امریکا په نظامی کمپونو کې معیشت لري. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خلکو ویډیوګان لپاره له موږ سره پات شئ. تر بیا خیر چاره.